په کابل کې د 14 ولایتونو ترمنځ د شاوخوا 3 میاشتې مخکې پیل شویو فوټسال سیالیو وروستی پړاو دی. په دغو سیالیو کې د ولایتونو لوبډلې په 8 زونونو ویشل شوې وي چې د لومړي پړاو د هر زون اتلې لوبډلې بالاخره کابل کې د سوپر جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. دا سیالۍ یوې خصوصي رسنۍ او د فوټبال فدراسیون په ګډه پلان کړي دي. وروستی پړاو سیالیو ته په کابل کې ګڼ شمېر لیدونکي هم ورغلي دي. تقریبا 3 میاشتې مخکې شاوخوا د یو خصوصي رسنۍ چې ځوانان راډیو ده د دې لخوا د افغانستان په کچه د 14 ولایتونو ترمنځ د فوټسال سیالۍ په لاره اچول شوې وي چې لومړی پړاو یې پای ته ورسېد او بالاخره نن موږ په دوهم پړاو کې په سوپر کپ کې او دغه 14 ولایتونه په دوو البته په 8 زونونو باندې ویشل شوي وي چې دغه 8 زونونو قهرمانې لوبډلې بالاخره نن په کابل پلازمینه کې دلته د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالیو موخه او هدف د ځوانانو لپاره د سالمې تفریح ایجادول، همداسې د فوټسال لوبې ته د ودې ورکول او د کلتورونو فرهنګونو یووالی او ورورګلوي رامنځته کول دي. موږ په دغه سیالیو کې وغوښتل تر څو د ځوانانو لپاره په شته شرایطو کې حد اقل که یو ورځ لپاره هم وي د سالمې تفریح زمینه مساعده کړو. نن خوشبختانه دلته په کابل کې او د افغانستان په فوټبال فدراسیون په فوټسال کمیټه کې د دغه 8 قهرمان زونونو ترمنځ سیالۍ پیل شوي دي چې د قندهار، د هرات، د بغلان، د بلخ، د خوست او دغه لوبډلې راغلي دي او بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته تللي دي. نن لوبې ډېرې په زړه پورې وې. په لومړۍ ورځ کې په زړه پورې 4 لوبې ترسره شولې. دغه سیالۍ په ټوله کې دلته په کابل کې 2 ورځې لپاره ترسره کیږي. موږ هیلهمند یو چې د دغې خپرونې یا د دې برنامې په واسطه باندې وشو کولی د ځوانانو لپاره یو ښه محیط، یو ښه ماحول برابر کړو تر څو یې وشي کولی دوی د همدغې لوبې او همدغه ورزش په اساس باندې د هیواد لپاره د خدمت منظر وګرځي. افغانستان په لومړي ځل د فوټسال تیر نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. د فوټسال لوبډلې روزونکي BBC ته هغه مهال ویلي وو چې له دې وروسته به دا لوبه په افغانستان کې لا وغوړېږي. په فوټسال کپ سیالیو کې لوبغاړي وایي چې تمه لري دا لوبه په افغانستان کې نور هم وده وکړي. ماشاءالله کیفیت په باره کې څه ډېر ښه کیفیت یعنې ښې لوبې وسولې. مطلب ټول همدارنګه موږ او همدارنګه لوبغاړو مې ټول خوند ترېنه واخیسته چې دا د ځوانانو لپاره ډېره ښه لاره ده او ځوانان دغه لار نه ډېر تشویق کېږي او همدارنګه فوټسال سویه هم ورسره جګېږي. په ننګرهار په سطح خو ته ووایم ماشاءالله اوس د سږ کال زه ته ووایم یعنې ډېره ښه سوې ده له تېر کال نه په نسبت، ځکه چې هغه ملکونه چې ملي ټیمونه یې چې لوبې ګټي نو د هغو شوق علاقه هم ورسره زیاتېږي. ننګرهار لوبغاړي او ځوانان هم اوس اندازه کې یو څه شوق علاقه ورته پیدا شوي دي، ښه شوي دي. او د جنوب زون د منتخب لوبډلې چې په هغه زون کې موږ اول سولو، قهرمان سولو او راغلو دغه سوپر جام ته، نو د دغه لوبو نه موږ ډېر خوشحاله یو. په آینده کې موږ غواړو چې داسې لوبې په لاره ولویږي او د دغه لوبو هغه تګلاره ډېره ښه وه. نو موږ بیا هم هیلهمند یو چې په آینده کې داسې لوبې په لاره ولویږي. کابل کې د فوټسال سیالیو 2 تنه لوبغاړي وو چې د دغو سیالیو په تړاو غږېدل. افغانستان کې فوټسال په دې وروستیو کې ډېره وده کړې ده او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په تیر نړیوال جام ته یې لاره پیدا کړې وه. وروستۍ لوبه یې له پاراګوې بایللې وه. نو له دې سره مو د لوبو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.